د مولوي خليل الرحمن حقاني لبړینی وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه غړو متحد خبرګونونه او پاکستان ته د طالبانو سخت خبرداري جزئیات همدلته وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې د داعش وسلوالې ډلې په وسیله د پاکستان ایسای له لوري د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي خليل الرحمن حقاني په کابل کې په ځانمرګي برید کې په شهادت ورسېده هم مهاله ورسره په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل. تازه یو شمېر طالب چارواکو یاد برید هم د پاکستان د ایسای لخوا پلان شوی بللې او ګواښ کوي چې د دې برید ځواب به ډېر ژر ورکړي. په پاکستان کې د اسلامي امارت روحاني سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په خپل ایکس باندې لیکلي هغه دښمن چې زموږ د ارضي تمامیت ثبات او یووالي دښمن دی هغه زموږ د فرد دښمن دی. ښاغلي ضعیف پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي زیاته کړې ده تر څو چې ته د یووالي اتفاق او خودکفایي او خپلواکۍ فکر ولري هغه ستا دښمن دی. په دوستۍ کې هم دښمني کوي. پام کوه چې دوستي تر دښمني هم خطرناکه ده. بلخوا پر ایکس باندې د اسلامي امارت یو شمېر غړو ځینې ادعاوې خورې کړي چې ګواه کې د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د شهید حقاني د فاتحې په مراسمو کې له مولوي سراج الدین حقاني سره لیدلي او هغه ته د مشترک دښمن په اړه خبرداری ورکړې. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ممتاز زهرا بلوچ یو ځل بیا ادعا کړې ده چې په افغان خاوره کې ترهګریز فعالیتونه شتون لري او د دې فعالیتونو د حل او منځ وړلو لپاره له اسلامي امارت سره په ګډه او مشترکه ډول کار کولو ته پرخه اراده لري. که څه هم تر دې د مطالب چارواکو د پاکستان د څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی خو په ایکس یو شمېر طالب پلوو ادرسونو ګواښ کړی چې د مولوي حقاني د شهادت قرض به ډېر ژر پاکستان ته ورکړو او په پاکستان کې به د دې هېواد پر ضد د چي ټي پي وسلوالې ډلې د تجهیز کولو لپاره خپل اقدامات ډېر کړو. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ کمنټ کې ولیکئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ویلا مو ولشه.